قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحبي لا تغترر بتنعمه فالعمر ينفذ والنعيم يزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف کو شوق باندھے ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. واجب القدر حضرات مشرانو ملمنو او د دې دینی درسگاه د دې روحاني اسپیټل همجوارو عوامو خواصو دا ډیره مبارکه میاشت او موږ د دې میاشت نه د سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه مبارکه بیان شروع کړو. تقریبا بیان دا میش راغلا خو مونږه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه بعد د سورۃ واقعه لا موږ مکمل کړي نه ده. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم راتلل دنیا ته د په داسې زمانہ او داسې وخت کې مخې ته راغلل چې د دنیا په مخ باندې د تورو تیارو د جهالت یو لوی صادر خورو. د دې جهان نه د تورو تیارو د صادر د غونډېدو او په دې جهان باندې یو د هدایت صادر غړول دا سلسله الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه شروع کړه. ټول وای الحمدلله. چاچی ژوندۍ لونه خولې هغه انسانانو او چاچی د انسانانو په سرونو کې شراب سکل دام انسانانو او چا بچی په غیر انسانی طریقې سره ژوند تیرولو هغه هم ځان ته انسانان ویل. رحمت للعالمین داسې زمانہ کې راغی چې یو عجیبه زمانہ وا. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نچار چا پیرا هغه خلق اوسیدل چې چا ځان ته په دنیا کې ډېر مغرور او متکبر او ځان ته خپل القاب ورکړو. چا ځان ته د پلار د فیصلو ویلو او چا ځان ته سردار د قریش ویلو او په خپل مالونو او په خپل عمرونو او په خپل صحتونو با مغرور او تکبر او غرور به کولو. په داسې زمانہ کې به محبوب دنیا ته تشریف آوری وکړه چې د دې ټولو جاهلانو مخې اونې ولا او دې ټولو ته مخې ته د دیوال په حیث باندې ودرېدلو او دا وی رنګارنګ تکالیف او مصائب برداشت کړل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو رحمت للعالمین. حضور مبارک د چا سره ذاتیات اون چېړل خود مکی والاو خلقی قدر اون پیجندو او ډیر قریب او نږدې رشتہ دارانو د حضور پاک له مبارک ودردولو. دنیا دارالامتحان دی او دې کې امتحانات په اولیاء او صالحاء او نیکان او انبیاء کرام باندې راځي. د حضور پاک سکتر د محبوب سره ودردولو واقعا ما بیان کړی و. واقعات ما بیان کړو په دې باره کې. حضور پاک می د خپل ترونو د لاسه دردمن شو، غمجن شو. حضور پاک می د خپل قوم نه نا امید شو. د هغوی د غلط ارادو نه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام الله خبر کو هغه تکالیف مصائب. لیکن یو شاړه او دشته میرا اغه ته الله پاک د حضور علیہ الصلوۃ والسلام
لل اکڑل او پہاگے کہ اللہ رب العالمین دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک التازلت سکون نصیب کو دا انصار په شکل کې خلق ورسرا د همدردی اعلان کو او هغه आवाज داسې اعلان اونکو چې موږ در سره یو نه محبوب موږ بم در سره یو بچی بم در سره زمونږه او زمونږ مال او دولت او زمونږ باغونه او زمونږ هر څه محبوبستانه قربان زمونږ هیڅ په کار نه دی محبوب ته مو پکاري حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره مینا و د دې میش نه وړاندې یو میش تیر شو هغه ته دا پښتانه د بلاګانو میش وي په عربی کې ورته سفر وای دې میش کې حضور پاک باندې بیماری راغلی و حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې دیو يهودي په سازش او د يهوديانو په مشوره باندې په حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوډ شوی سحر ور باندې کړو خبر ازان ته د زما یو مقصد دی هغه تر اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں بیمار حتی دی اندازې ته ورسېدو چې امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مور مبارکی میں او فرمائل چھے محبوب علیہ السلام دس حال تراغے چھے مار سرائی لگوڑان دے زما پلاس کی کوزاو او پاغی بانی چرندامو کو او دسو کو او بیائی نفل اکرل تحجد اکرل بیا ما توئی چھے اے دا مومنانو موری ما تحجد کری ما او فرمائل آو محبوبہ تانا زما مور پلار قربان شاہ تا اس تحجد اکرل وی حضور علیہ السلام نے دمر تکلیف او مانا بھئی تپوس کا اولو دیا وی خبری دو وزلی حال دا چی محبوب علیہ السلام با پا جون کی دوبارہ تپوس نہ کولو یو خبری تپوس ہو کو بے وما وی دمر محصول چی محبوب علیہ السلام مانی تکلیف تھی زما دخلین اثار دا خبر زنانو تا اخطل دا مدینی دا انصار خبر در تکم اللہ دی زمانگا استاذ دا محبوب سر من و محبت پیدا کی ورنو حضور علیہ السلام سرا انصار سمر من و سمر محبت نن موجودہ عصر کی بعض مسلمانان رونا دا حضور علیہ السلام پا ولادت با سعادت باندے خیرات کی یاد صدقہ کی نو یو دا مکوی دی ضرورت نشتا یرونو کمنگ دا طول جہان دا محبوب علیہ السلام نا صدقہ و قربان کو واللہ بیوم کما دا حضور علیہ السلام دا دی بیماری نا دا انصار خل خبر شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی فرمائل زما دخلین خبر لار سات پیر نو زمنگ دروازی تے او کسر آگئے دروازے او احلا ما حضور علیہ السلام تو فرمائی زما مورو پلارتانا قربان شاہ اے دا اللہ حبیبہ بار سک دروازہ وہی حضور علیہ السلام راتو فرمائی اے دا غاری سواری زما د ہجرت د مرگری لوری لاڑا شاہ دروازہ کی تپوسو کا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چکل دروازی تراغ لا دی او معصوم جڑائے اوری دلا حضور پاک تی آواز کو یا رسول اللہ یو معصوم دے بار دروازہ کی جاری حضور علیہ السلام مبارک تو فرمائی دروازہ کھولو کا چی دنن تشریف روڑی کلا چی دروازہ کھولو شلایو زنان اولالا دا غیقی معصوم دے حضور علیہ السلام کورتا تشریف آوری کڑے دا بی بی عائشہ صدیقہ تپوس کئی اے زماگرانی خوری سنگ بہر والار س ضرورت دے درتا س مشکل دے درتا حضور علیہ السلام مبارک می خبری اوری دا زنان ورت پجڑا شو
او اے د مومنان موري کور تراغلمان زنو ما د پلار کور تتلیو ما چه کور تر عالم بیگا خبر شما چه رحمتا للعالمین لتکلیف سیوا دے حضور علیہ السلام تا تکلیف سیوا شوئے دے یو خبر بار بار کئی وی ماوتو فرمائل چه اے خوری امداسی دا نو تبسو کی دا حضور علیہ السلام درد اغسطل نشی دے پجڑا شلا وی اے مومنان موری واللہ العظیم چی میں حضور علیہ السلام خشوے نوی زما با آغا وقت پوری دا دنیا دا تعامن نروجوی واللہ کدی خلی تا روٹے روڑم چی محبوب میں درمند ویو تاثر دا معشوم نے دا معشوم والی جاڑی حضور علیہ السلام دا کور آغلی ملمنا دا حضور علیہ السلام دروازی تا ولاڑا ملمنا بی بی عائشی تا فرمائی اید مومنان مورے زمادہ بچت بھی نیولو ما تمی خاون آواز اکڑلو چی بچے قرار کا ما والزما دا جناب رسول اللہ زیرت تزمان اسنا چی حضور علیہ السلام پر درد حالات کی پروت ہوئی زدہ زوی مشغلہ کی امام زوی میں بیمار دے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر حضور علیہ السلام اوری دلا معشوم نبی علیہ السلام تے اوڑو حضور مبارک معشوم تا آواز کئی اے بچڑیا تولی دردمندی ستا دردن دسن جوڑ دی بی عائشہ و تو فرمائل یا رسول اللہ داہو خبری کول نشی داہو خبری نشی کول تو سر خبری کے حضور علیہ السلام تو فرمائل داری خیستہ خبری کی دا بڑی خیستہ خبریو کی انشاءاللہ حضور علیہ السلام ورطا پسر مبارک لاس کی خودو آو درے زرے ورباندی سورت اخلاص و فاتحہ شریف اولوستا او بیا میں حضور مبارک ورباندی دم واچولو و تے او فرمائل دردمند مورتا دیوئے چھ زب اچھے بدی خدای نبی مارئی اللہ بورتا شفاء کامل عاجل ور نصیب کی چکرے دا معشوم را اویستلو ازنانا روانا شوا معشوم تبا ختم شوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ہوئی جنگی یو غزو کی ہوئی دی زمان مخی تراغلا آو یو بہترین نوجوان بچے دا دا پلاس کی تورا دا وی ما دی تپوسو کچھے اے خوری دا سوک دے وی دا اگا بچے دے چکم رسول اللہ مبارک پا جن باندے ورتا پا سر باندے لاس کے خو دے دا ہمیں بعد اسا پوری دی بیمار شو ہے ندے حضور علیہ السلام پا غمجنی بانی غمجن راغلا درمن زوی صحت من لاڑو سب خیر دے اغی مسلمان چی دا حضور علیہ السلام پراتلو باندے اگر دا زڑاو دو خلوص اظہارو کی اللہ رب العالمین بدا دیرو بیمارون آگئی محفوظ اساتی دے وجنہ دا حضور علیہ السلام سلامینا دا نبی علیہ السلام پا بیماری خفا کے دل دا نبی علیہ السلام پا درد بانی درد من کے دل دا دا ایمان حصہ دا او کچا کے دا ایمان نوی دا درد نوی دا فکر نوی بیدا خو مسلمان ندے حضور علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ فرمائی وید دید حالات کل کل بد بیماری حالات دا سے اندازے تراتلل چھ نبی علیہ السلام با بیا سک پہ جندل نڑیر دا ٹیم دا پارا بے سک نہ پہ جندل یہ حضور علیہ السلام مبارک تا زما پلار مبارک راغے اور آواز کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین یا امام المرسلین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زوستا ملاقات تراغلم محبوب حضور علیہ السلام تبا دیر ٹھیم پوری ولاڑو خوزما دا پلار پدری سلور خبرو بات بائے بے نبی علیہ السلام ورطا آواز ورکولو یہ حضور ما دا پلار نا تپوسکو ما بابا جان تچکل راشی زما محبوب کڑیرم تکلیف کیوی خو بیا تا تا آواز در کئی آو چکلا تنئی نو پڑیر وقت کی حضور علیہ السلام سا مبارکہ پا تکلیف کیوی نبی علیہ السلام تا بیماری راغلے وا خطرناک بیماری وا لیکن اللہ جل جلالہ دا حضور مبارک پا معمولی بیماری باندے چی چالر تکلیف معمولی رسیدلے دے گورے اللہ پاک
هغه خلقو ته په دنیا کې لوی عزت ورکړي چې چا په ډېر درمن شوی دي لوی عزت ورته ملاو دی. یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیماری نه خبر شو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیمار دی. الله رب العزت د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په برکت دې زمونږ استاد سي د دوه جهانو خوشحالي نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی. دا صحابي راغی کور کې خبر شو چې نبی علیہ السلام بیمار دی. دی راغی په منډه باندې حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته ورغی. ځکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم مبارک دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی مبارک دی. دا د حسنین مبارکانو پلار دی. دا مې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس توره ده. دا مې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ملا تیر دی. زرالم و علی رضی الله تعالی عنہ ما فرمایل یا ابا ترابا دا مې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخلی مبارکی لقبو. ما فرمایل اے علی شیر خدا ز خبر شما سفر نرال چې رحمت للعالمین بیمار دے. علی شیر خدا فرمایل آؤ سردار کونین مبارک له تکلیف سے واد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته بهر ولاړ. علی شیر خدا وی زلالما او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمای چې بابا جان ته زما سلام یوسا او بعد سلام او ته فرمایا چې پلان کې انصاری صحابی ستا ملاقات تراغله دی. یا رسول الله کستا صحت کی طاقت ہوئی بدن دی برابر ہوئی نو دی بتا سره ملاقات کی. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راغللا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا ویا بابا جانا بیماری تکلیفم دے خدا سے د حسنین مبارکانو پلار یو درخواست راوړې یو انصاری صحابی دی او بیمار دی. ستا تاسو تراغله ستا د بیماری نه خبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل دنه راواله حدیث پاک کې راځي کوم مسلمان چې د مسلمان بیمار پرسي تلاړ شي الله رب العزت د اویو کالو گناهونه معاف کوي او الله جل جلاله په عمل نامه کې په قدم قدم باندې لس نیکی د دې طرف نه لیکي او فرشتي چې کله دې د هغې زنه را پاسيږي نو الله جل جلاله په آخري قدم باندې الله د عمر ټول گناهونه ورته معاف کړي. دا خو ډېر لوی اجر دی. او بیا د حضور پاک بیا د یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوی شان دی د امتی دومره مقام دی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان. الله اکبر رحمت للعالمین میں اجازه ورکوي راش اچراغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورسره روغ جوړو کو کې ناستر ورتا اغي جلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تسلی ورکړه ته ولې جاړي. دا خود الله رب العالمین د خوان امتحانات راځي مصائب راځي زمونږ نولان دي انبیاء کرام په ارو باندې ارشوي دي تسلی ورکړه. حدیث انصاری جړل عمدہ سے جړل به جړا نه غل کېدل. اخر دا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ور باندې پوښ رحمت للعالمین دی. الله پاک دا غي د سینې هغه پټ حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخکارک چې ستاد دي صحابي دا جړا د سنه ده. الله اکبر اغه انصاری صحابی جاری چې یا رسول الله مدینه خو یسرب وا مدینی ته چا مدینه نویلا کله چې اغه خار په خارونو کې چا حساب ولونا ستاد برکتا زمنګ نوم رب العالمین بدل کړلو. یا رسول الله چې کوم خار کې ته بیمارې په دسه خار کې ز قدم اغستو ته تیار نه ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه او یا رب العالمین حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام په شان ته صبر ورکا. اغه انصاری صحابی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د مجلس نه پاسید پمنڈ کور تلاڑ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں خبر نہ دے. لگ سات بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ راغ و یا رسول اللہ پلان کی انصاری دری خان علال کړل.
حضور علیہ السلام را غختو اے دا اللہ بندہ دادری او خان دی سنگا لال کل و یا رسول اللہ دید پارک زماسل او خان وی زچی کلر عالم کور کی رات اطلاع ملاو شوا چی نبی علیہ السلام خبری کولے نشی خوچی کلستا دخلی مبارک نمی خبری ووری دلے یا رسول اللہ دا خدری او خان ولارو کما سر رسول او خانوے ما پدی خوشحالی کے طول صدقہ کول نبی علیہ السلام مبارکو فرمن لگا غوخے بیا منگ تمراوڑائی لگا غوخے منگ تمراوڑائی چی منگی ہم کورگی پخوک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دو صحابہ و حالات ذکر کی چی نبی علیہ السلام دو بیماری پا حالات کی دو انصار و صحابہ دو مہاجرین و صحابہ عجیبہ فکرو عجیبہ سوچو دا نبی علیہ السلام یو طرف کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چیز دا سے برابرم زبہر ولارم نبی علیہ السلام مبارک آوازو کو چی اے عبداللہ بن عباس اے دکا کازو الگ دنن راش زدنن علارم نبی علیہ السلام مبارک بہر راوی استلم ما پوگا باندے اللہ مبارک کے خود حضور مبارک چکلا آخری دروازے مبارک تے قدم را او رسیدو زی ادر ولم او دعای اکڑا او اڈیر اگدہ دعای وا آخرہ کی او فرمائل کہ اے عبداللہ ابن عباس سوچ زما امتی وی او زما دو امتی پا بیمار پرسے کی زان شریکی اللہ دی داغی غٹ اوارو گناہونا معاف کی عبداللہ ابن عباس ما قسم اخورلو چی مدینہ منورہ کی بس سوگم بیماری دلو زبا ورطلم ما بداغی تپوس کولو چی ما اللہ دا رسول اللہ مبارک پر دعا کرا ولی انہوں بیمار پوسی دمرا عجر دے حضور علیہ السلام صحابہ اخو بیا برشار خلقو نبی علیہ السلام مبارک یوزل کور کی تشریف آوری کرے وا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ لور مبارک تھا دا دا مومنان امور دا حضور علیہ السلام ورطاواز کو اے دا مومنان امور اے حفصہ دی خراش حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا نبی علیہ السلام تو فرمائل تا نند سے غمجنہ معلومی گی سو وجدہ بس آغی مبارک حضور علیہ السلام نہ درمند کولو تیرے بابا جان کرتلیو ماولتا راغلم واپس وی تلی وی خوچ تتلی پا یو حالی واپس تلالی بل حال دے سو وجدہ سو تکلیف دے درتا تو پس تکلیف باندی مبتلائی خیر خودے اللہ پاک ورطا خی نبی علیہ السلام تا اللہ دا صحابو شان نورم خی دی وجنہ دی امت تا پکار دی چی دا نبی علیہ السلام دا صحابو دا خورم احترام پکار دی نم خوی غٹا خبر دا شان خوی غٹا خبر دا حفصہ رضی اللہ عنہ مبارک ورطا فجڑا شا ورطو یا رسول اللہ زما مورو پلارتانا قربان شا نندری مورز دا زما پلار بیمار دے جمعات تراشی دو جمعات نہ واپس لانشی حضور علیہ السلام تپوس کی اے حفصی ستکلیف پر ترسید لے دے و یا رسول اللہ ما تنور پتہ نشتا خو زمارور ما تو فرمائل چی کلد علی شیر خدا دخلین دا خبر وطلی دا علی شیر خدا یوزرد حضور علیہ السلام کرن راؤتو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تپوسو کو اے علی شیر خدا حضور علیہ السلام سرنگ حالات کی دیں دا علی سے پستر کو باندے اخ کی راغلی وی فرمائل اے عمر ابن الخطاب بیاب منگو تاسی دا جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین سرا بیا پدا سے کلاو مجلس کی بیا کل دا سے خبریو کو چی کل بمنگو تاسی ورسرا کولی عمر رضی اللہ تعالی عنہ درشل دا مسجد نبوی تا ڈڑا اوہلا ویویل یا علی دملا تردی زمامات کو بس اگر درد نباد بیا عمر رضی اللہ عنہ مبارک دملا درد اغسطے یا رسول اللہ پلار میں دملا درد اغسطے او دہا کی درد نلا بیمار پروتے درے اور رزکی کی نس خوڑے شی او پا اگد غلام باندے لاس اچولے او مسجد نبوی ترازی منس کئی او بیازی واپس پڑے روی تکلیف کی دے او ما تے او فرمائل چی محبوب مخبر روا اسے نہ چی حضور علیہ السلام زما کو جبان نور درد مند نشی حضور مبارک یہ سارے دے نش تکلیف ہو تکلیف تے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی ناستو پناست باندې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایي اے د مومنانو مور پلار ته جواب کا پلار مبارک راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغ ګوري ورته بیا آزو کو علی شیر خدا تا اے علی تمراش علی شیر خدا امراغ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رنگ کی تغییر رہا گئے رنگ مبارک متغیر شلو لکسات بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ابو بکر تو فرمائل و ابو بکرا اوگا مبارک را نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو بکر پوگا باندې لاس کی خودو کله علی شیر خدا راغے علی شیر خدا ور تخپل اوگا وړاندې کړه یا رسول الله یو لاس پدی باندې کی جمعه ته بوزي مسجد نبوی شریف ان قریب دلته بزي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک من سره بهر را اوتو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نما تپوسو کو یا رسول اللہ چیرته تشریف آوری کی وی فرمائل ما د عمر رضی اللہ تعالی عنہ کور تبوزئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کور مبارک تروان شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چا سره خبرې کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل ما سره خو لګې نه دی علی تا سره خو لګې نه دی حضور علیہ السلام ابس خبرې نه کوي چا سره خبرې کوي ښا رنگ مبارک تغییر شو کله چې دروازې ته لاړو وی فرمائل و ابو بکر و علی شیر خدا پتا سے باندھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وائی پتا سے سلام وائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من بانی جبرائیل علیہ السلام سرنگ سلام ہوئی وئی یو ابو بکر توی یو علی توی او یو زوما او سلورم را سر جبرائیل امین را روان دروازی تراغ ما د جبرائیل امین نه تپوسو کو اے جبرائیل امین چیر تروانی ما ته و فرمایل چې د عمر فاروق تپوس تروانی ما چې خبرې کولې زما خبرې داوي اے جبرائیل امینا زما هر یو امتی چې د بل امتی تپوس تلال شي اے جبرائیل امینا زداغوی دو پار دعا کوما تور باندې آمین اوایا ما او فرمائل چی یا رب العالمین سوک چی زما د امتی تپوس تروان وی زما امتی بیمار وی او بل امتی بھی تپوس تزی یا اللہ تداغی غٹ او وڑ گناہونا معاف کا جبرائیل امین ویل آمین یا رب العالمین او بے او فرمائل چی یا رسول اللہ پا ابو بکر او پا علی باندے زما سلام وایا او دا ورطا او آیا چی کم خلق دا رسول اللہ او مبارک دے امتی تپوس تزی پا غیبانی بطر قیمت جبرائیل امین سلام وائی عزیزانو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دے حالات کے ہم بیا دا عمر رضی اللہ عنہ تپوس روان شو نبی علیہ السلام مبارک میں تشریف رہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تخبر را گئے چیا عمر بن الخطاب بارد دو کون سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے عمر رضی اللہ عنہ فوراں کٹ کے ورا پیدو یو آوازو کو راو چت شو محبوب او ما تراتلل ز د حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑے سخت تکلیف کی وہی د عمر رضی اللہ تعالی عنہ د بدن ندی اوخ کو سے دارے والے التا د درد تکلیف التا درد سیوا التا مصیبت سیوا او دلته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتلو دومره جلال او جمال کې راوستو چې فزان پویدلو نه د حضور پاک مخه تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه غیګه مبارکه چاپه رکړه او حضور علیہ السلام ځان ترانځ دیکو عمر رضی اللہ تعالی عنہ په تندی مبارک باندې خپل کو ټول وای الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل وای چې د جهان ټول خوشاله یو طرف تکا او د حضور پاک هغه شونډه مبارکه مال د درد په وخت په
تندي باندې ولګي دي قسم خوري چې زما دي پر رب ذوالجلال قسم وي چې زما د بدن نه ټول دردونه داسې لاړل کتاب ورکه زما په بدن کې سره بیماری راغلی نه و داغي شونډ مبارک دومره برکت د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شونډ مبارک نه قربان شم شونډ مبارک ولې د برکت خاوند نه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیماری په حالات کې یو د انصارو بیبی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغله خبره شوه وا چې نبی علیه السلام بیمار دی راغله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته کور لته دننه نه وتله ناغي مبارکي و جړل زنانا پزړه باندې غمجنې وی جړل حضور پاک ته تپوس کو اے زینب تاسو تپوس ته وکي دی ولی جاړي دا ولی جاړي داسې په جړا باندې هغه و تراغله چې ته ولی جاړي یو فرمایل وی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی او ما ویل چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعالی عمر ورکی زما یو زوی دی هغه خدای را ظلمه کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قیادت کې jihad ته ولېګم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قیادت کې هغه شهید شي او بیا زه یو شهید مور یاد شم زه په دې ارمان باندې خو چې د نبی علیہ السلام حال ته ګورم هغه ډېر کمزور حالات ته اسنه چې موږ نه تشریف آوری و نکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې خبرې نه خبر شو نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه وې ځا الله رب العالمین دی زوی د شهدا او سردار وګرځوا او پورز د قیامت ته الله رب العالمین د شهدا او مور را پاسوا وې حدیث پاک کې راځي یو عالم لیکلی وې دا زنانه چې کله وفات شو بیا وې دا چا خوب کې ولیدله تاسو ته وکړو چې څنګه چللې وې چې ما ته پته لګی نه خو ما ته الله رب العالمین د سلو شهیدانو د میندو ثواب او عزت را نصیب کو ما تاسو کو چې دا څه وجه ده وې دا ته د حضور پاک تاسو ته تلې وي بیا مې تاسو کو چې هر یو امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل امتی تاسو تلار شي الله به مور او پلار ته د سلو شهیدانو ثواب ورکوي وای او هر یو امتی چې زما د بل امتی تاسو تلار شي الله رب العالمین داغه مور او پلار ته چې مور او پلار دا عمل نه کړي د سلو شهیدانو ثواب ورکوي د نبی علیہ السلام څخه کولې دین دی عزیزانو د بیمار پرسه کې څومره اجر او ثواب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیماری په حالات کې صحابه کرام براتل د نبی علیہ السلام تپوس په کولو نن موږ او تاسو په دې معاشره کې د بیمار تپوس کو خو زموږ یو سوچي چې دا زما تپوس تراغله وکنه موږ او تاسو جنازې لزو الګا وې دا زموږ جنازې تراغله وکنه موږ د چا سره مړ ژوندې کو وې د موږ سره مړ ژوندې شته کنه او موږ د چا سره خېګړه کو وې د موږ سره خېګړه کړي کنه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع فرمایي چا چې در سره خېګړه وکا هغه در باندې احسان دی هغه بخامخا کې د بد د پاسه نیکی وکا تا سره بد کوي تو ور سره نیکی وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل را روانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د اوخي نه راخته شو او پسمکه مبارکه ودرېدلو چې کله ودرېدو نو یو کسراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال او داسې عمل وخایا چې پلندو کې ما سره رب ملاو شي سمارا چې ما نه رب رضا شي الله دې موږ او تاسو نه رضا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل یو لن عمل درته اوخم چې ډیر لږ عمل دی ډیر لن عمل دی او ثواب ډیر زیات لوی دی هغه فرمایل محبوبا راته وخایا نبی علیہ السلام فرمایل چې کله تاسو سره سب بدو کی او تو سره مقابل کې احسانو کې دا الله ته رسیدو یو ډیر لنډه او اسانه لار ده الله رب العالمین دې مونږ کې دا صفات راوړي خبره خډيره اورو بس دا صحابي بس دا خبر وکړه ډایرک روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وي محبوبا زما یو درخواست الله دې وکړي چې ته قبول کړه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ډیر خدا نبی علیہ السلام مبارک خپل اوخه وتړلا دې سره روان شو اخوا دیو یهودی کور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دلته ودرېګا دا انصاری صحابی دلاړو دننا دروازه وهلا گلکی دا سره را روان دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل اے د الله بندا تا خو سربانه تپوس کړلو نور دې ز پوی نکړما ما په حال باندې پوی کا وہی لگ انتظار کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ انتظار دی پا منڈلار اگا کم اوخچ دید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن کے ادرہو لیوا نبی علیہ السلام اوخ دلتا پاتی شوا دیدا اوخ راوا آغستا آغی یہودی تاوئی اے یہودی ما در سرا
بد کړیو زه داغه بد مقابل کې راغلما زما دا لګ احسان قبول کا. هغه يهودي ځان ته ګوري لاندې ګوري دا سرنګ سړی دی گزار او خله ما ور کړی دی د اوخله خو دې ما لاندې غورځولې تکلیف خو دله ما ور کړی دې ما ته وي زما دا اوخه والا تا ما سره احسان کړي او ما در سره بد کړي په مقابل د بدو کې دا اوخه والا هغه ورته وي مغزو خو به کار نه پرې خو دی وای نه والله کوم کار پرې خو دی ورې په دې مې پوهیږي چې تاسو سره بد خو ما وکړل او د بدو د پاسه ما سره واپس دومره احسان کې چې زما علم او تصور کې ناراضي اوخه څنګه راګي دی وی اوخه قیامت نن وړو کې ګاډي قیامت دا څنګه چل دی. هغه ورته فرمایل ما خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام التولاړ دی هغه مې تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال لند الله ته ملاوي دو لار او خیا چې الله سره لند ملاو شم. هغه ول چې بغیر تکلیفه او بغیر د لریوالینا چې الله تزان رسول غواړي چې چا در سره بد وکړل هغه سره د بد مقابل کې خېګړه وکا نو ما تداستا بد خکارا شو ما ویل چې داسې چل به حکم چې راشه دا لنډه لاره خدا د مونږ چې ژوند تیرو دې دپاره چې موږ نه رب رضا شي نو دې نه بله ښایسته مزدوري کوم ځای کې وه دا خو لا یو اوښه ده او که ما سره په دې وخت کې 100 اوښان وې ما به دا 100 تا نه قربان کړی وې. ګورې د الله د محبوب اخلاقو ته ګورې اوس نبي علیه الصلات وسلام دلته ولاړ دی. هغه یهودي ورته وایي نبي علیه السلام کوم ځای کې دی وی هغه ته تشریف آوری کړي ما ځان سره راوستو که زما جرګه او نه مانی نو بیا به د تاغر اولم کې به نوم درته. هغه ورته وی خاوي آو کور ته لاندړو ډایرک د رسول الله مبارک کې ته ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولار دی دا صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاس ملاو کو د ملاوي دونه بعد دا يهودي ورته وی یا رسول الله یو موسوي دین والا چې د موسی علیہ السلام په دین وی ستا په دین کې داغي قبلېدو ته لار شته. نبی علیہ السلام ولی نشتا هغه په جهر باندې ویل لا اله الا الله. عزیزانو یاد ساتئ ګورئ چا چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د لګو خبرو نه فایده غسته الله پاک لوی نظام ته ګورا دلته د ایمان راوړو او دې چې زی واپس کوړتا او خبر سره دا هغه خو واپس نکړه وخی وای دا به خامخا بوزي اوس خو به خامخا بوزي اچ کوړه لاړو نو سترګو کې او تندې کې نور نبوت ښکارا کېدلو نور نبوي پکې ځلېدلو اکور حالات تپوس کوي نن خو استاد مخ د سورلسم سپوږمۍ په شان ترنا کوي د مخ ته درنا د کم زنه ملو شو د په جهر باندې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. الله رب العزت ټول کور او خاندان ته الله ایمان ور نصیب کو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر یو عمل ان شاء الله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیماری متعلق خبر روانه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء الله که خدای کول را روانه جمعه ته ان شاء الله وفات نامه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانېږي ان شاء الله. دی جمعه باندې زما طبیعت برابر نو ورنه بیان مې کول خو زه برابر نه من ان شاء الله را روانه جمعه ته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخیری مخد صحابه کرام سره ان شاء الله بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ورونو زمونږه استاد د ټولو غم او در شریک دي سره دغه څوکم جدا نه یو دنیا کې هر یو انسان هغه باندې خور زمرازي مصائب امراضي تکالیف امراضي دا دنیا د مصائب کور منغو تاسو باندې قسمه قسم امتحانات راځي. الله رب العزت منغو تاسو ناراضي شي خدا مور او پلار دا یو داسې دولت ته او داسې نعمت ته چې د جهان یو دولت او نعمت ورته نه رسیږي. زوی دی نه خدای به زوی درکې خزه دی نه بل به وکي خو دوست نه بل به ملاو شي خو مور او پلار دا یو داسې رشتہ ده چې دا کټ شي نو بیا کټ نو هغه سلسله کې مونږ ته ډېر مرګري زه د ستاسې د ټولې علاقې نه ډېر زیات ممنون او مشکور یم. د ځنګلي والا خلقو یوازې قرباني ونه کړه د درې نه زمارونه مشران سپینګری بیماران د خارنا د دې متنونه ادیزونه نو ما داسې محسوس کړ چې زما مور نه دمړه ځکه چې ما ترشا او زما سنت الحمدلله داسې خلق ولاړ دي او داسې خلق سره زما مینه ده چې دا د الله والا خلق دی. نو زه د ټول قوم نه ډېر زیات ممنون او مشکور یم. زه د ټولو میندو خویندو نه سره دی چې زمونږ کور والا
زمونږ د مسله داسې ده چې کور کې هم زمونږ لکه پابندي وي او دا شرعي مسله ده، نو زمونږ کور ته ډېرې زیاتې زنانه زما خویندې زما میندې هغوی تشریف آوري وکړه او هغوی موږ سره د خپل غم اظهار وکړو، د هغوی ممنون مشکور یو. دارنګې زمونږ ورونه مسلمانان بېګانو چا چې دلته کومې دعاګانې کړي، ختمونه یې کړي، تلاوتونه یې کړي، صدقات یې کړي، الله رب العزت د ټولو ثوابونه زمونږ د والدې صاحبې د والد صاحب دپاره او ستاسو د ټولو مشرانو دپاره دی الله قبول او منظور وفرمایي. نو 3 ځلې الحمد او قل هو شریفه به وویو انشاءالله او په جوم باندې به دعا وکړو. خو حمده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الامين امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إله العالمين الله دې ټول حاضر جميع الله دا ختم د فاتحه او د سورۃ اخلاص الله په خپل بارگاہ کې قبول او منظور کړي. یا رب العالمین ته په خپل بارگاہ کې قبول او منظور کړي. یا الله ته په خپل بارگاہ کې قبول او منظور کړي. یا الله د خپل لوی خدای په خاطر الله د اسماء الحسنا او په وسیله الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت یا الله د دې ختم ثواب الله زموږ د والدې صاحب زموږ د والد صاحب او د دې ټول حاضر جمع د مشرانو روحونو ته ورسه. الله روحونه ور باندې خوشاله کړي. یا الله قبرونه د جنت باغچونه باغچې وګرځي. پروردگار عالم الله د محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې جنت د مور او پلار د قدمونو لاندې دی. دا د دعا کعبه وا، دا د دعا قبله وا زمونږه. الله کریم د دینه محروم شو خدایا ترا باندې خپل د رحمت صادر را خور کی. یا الله مونږ به څه بیان کولو سو واعظ بم کولو مونږ تر شابه د مور دعا وا الله نن دا غلوی نعمت نه محروم شو. الله کریم خدایا مونږ باندې خپل صادر د رحمت را خور کی. الله مونږ باندې خپل صادر د رحمت را خور کی. یا الله مونږ د هر ظالم د ظلم نه وساته. الله د هر شریر د شر نه وساته. الله کریم د خپل محبوب په سنت برابر کی. الله سمره دوستان مونږ سره فقیرانو سره مینه کوي ته ور سره مینه و فرمای. الله کریم سو مونږ سره په دې غم کې شریک شو. الله حاضر او غائب علماء او طلبه عوام او خواص د دې علاقې او د نور علاقو خلق څومره دوستانو موږ سره په دې غم کې شرکت کړي. الله ټولو ته د ژوند ډېرې خوشحالۍ ور نصیب کړي، اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله کریم کورونو کې د چا څه قسمه پریشانۍ وي الله ټولې په خوشحالو باندې بدل کړي. الله کریم خدایا دا داسې ورځ ده الله دا د مسلمانانو د اختر ورځ ده او رب العالمین زموږ څومره اعمال چې کېږي نن تلاوت شوی یا الله درود شریف لوستلی شوی یا موږ یا زموږ دوستانو حاضر او غایب وکړي. الله د دې ثوابونه زموږ د ټولو مشرانو روحونو ته ورسه، روحونه ور باندې خوشاله کی. یا الله څومره دوستان چې دل تراغلي دعاګانې کړي ال تراغلي تکلیفونه کړي ټول ته جزای خیر ور نصیب کی. اخر وخت مو الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.